محترم الیاس صاحب تپوس کوم چې وراشي نو د خپل نظر نه شروع کړي. الیاس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د ټول اول زه د کاناډا نه راغلی ډېر محترم عمیر خان او د سعودي عرب مرکزي صدر ډاکټر مزمل شاه صاحب، د دمام ریجن صدر ملک سید زمان صاحب، هغه هم اوس مېلمه دی زموږ سره ټولو ته هرکلی، او په محفل کې ټولو ملګرو ته سلامونه. یو څو شعرونه به درته ووایم. زما د مینې سوچ باقي ګڼي څوکۍ پرې کوي، زما د مینې سوچ باقي ګڼي څوکۍ پرې کوي، او دوی په رڼا ورځې په لاسو کې قانون اخیستی، او داسې څوک نشته چې د دوی ګریوان ته لاس واچوي، داسې څوک نشته چې د دوی ګریوان ته لاس واچوي. دوی مې د هر ارمان د هرې جذبې خون اخیستی، او د دوی د جبر مخنیوی به په قلم کومه، د دوی د جبر مخنیوی به په قلم کومه، دوی مې د ژوند نه د سیالۍ هغه سکون اخیستی، او ورته مې ویلي وو چې نور جنګونه مه جوړوئ، ورته مې ویلي وو چې نور جنګونه مه جوړوئ. دوی پکې ماله د لقمان نه پس هارون اخیستی. او یو به بل غزل ورته ویمه. وایي سکڼې ماښام دې کړلو د پلی سر ته راشه، سکڼې ماښام دې کړلو د پلی سر ته راشه، زه دې کوڅې ته راغلم ته لږه ورته راشه، او ما اورېدلي دي د زړه نه زړه ته لار وي ګرانه، ما اورېدلي دي د زړه نه زړه ته لار وي ګرانه، د زړه د کور په لار مې زړه او ځیګر ته راشه، او زما پښتون احساس دنیا ته لږ ښایسته بیان کړ، زما پښتون احساس دنیا ته لږ ښایسته بیان کړه، د مصلې نه پاسه شا په منبر ته راشه، او وایي ځواني دې خاورې کړه پردي وطن کې یاره، ځواني دې خاورې کړله پردي وطن کې یاره، چې خپل وطن ته راشي لږ پېښور ته راشه. او اخرنی شعر دی، وایي خیر که سوچونه د الیاس ورپکې تندر نیسي، خیر که سوچونه د الیاس ورپکې تندر نیسي، سپوږمۍ د ده د وړاندې مخې لنګور ته راشه. ډېره مهرباني الیاس صاحب.